السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې د لمر تلویزیون کوډ څنګه رالېږي. لمر تلویزیون بند شوی ده کرکټ کې سټارټ ته 2025 کال ده. کوشش کوو چې په یو ماډل ریسیور کې موږ هغه درته خلاص کړو. که چېرته تاسې د ریسیور ماډل مختلف وي یا بل شی وي، تاسو کمنټ کې ولیکئ چې موږ ریسیور دا ده، داسې ته کوډ نه سم اچولی، څه ورسره وکړم. موږ به کوشش کوو که مې کمنټ له لارې مشکل درته حل کولی سالو یې کړو، که نه موږ به په راتلونکي کې ډېر زر ویډیو درته جوړه کړو. نو دوستانو لمر تلویزیون کلپ شوی ده. که چېرته تاسې په لمر تلویزیون کې ډالر لامل نه راځي، یعنې ایس 9 سره راځي، نو تاسې خپل تلویزیون کې خپل ریسیور کې لمر ټي وي یا ډیلیټ کړئ، یعنې ړنګ یې کړئ یا بېرته انسټال کړئ. که انسټالیشن لپاره فریکونسي نوي سره 11938 فریکونسي ده او ایچ ده هارزنټل ده او 20500 سمبل ریټ ده. او که چېرته دغه سیم کله انسټال کړو بېرته ډالر علامات من کې راځي، تاسې دا ټي وي سره به بیس لیکل شوی دی. بیس معنا دا شی دی دا کوډ غواړي کلي غواړي دغسې نه شئ خلاصولی. نو موږ یو ماډل ریسیور ده سټار ایک 97 په نامه باندې ده، سټار ایک 97 پلس ده او دا یې ریموټ تاسې ته ښکارېږي. نو موږ کوشش کوو چې دا یو درته خلاص کړو. د نورو لپاره که چېرته تاسې نه شئ کولی موږ سره کمنټ کې ولیکئ. په دې کې څه لیکلي اپ یو لیکلی ده، اپ 2 لیکلي، اپ 3 لیکلي. موږ اپ یو ورته وو، کله چې مې اپ یو ورته وویل په ریسیور کې چې راځي ایچ راځي، موږ 3 وارې 3 ورته وکړو، یعنې 303 درس وکړو. موږ پیچ مینو خلاص شولی، یعنې بیسکي آپشن ته موږ تیار یو. په دې کې سور ایډ درته لیکل شوی دی چې سور بټن درته ووږئ. موږ سور بټن درته ووږو چې نوی کلي درته واچوو. اوس کوډ ورکوو 1 2 3 4 5 6 0 0 اتاویا نوي او ای ای به څه وړ ورکوي. ای ای په هغه سر کې د انګلیسي حروف دي، هسې په ای باندې ودروه وکې کوئ، دوه وارې وکړئ که دوه یګانې به پکې راسي او بعد له هغو به 2 صفرونه ورکړي. بیا به لاندې درته یعنې 2 جا کلي درته غواړي، یو ځای یې پورته وغوښتله یو ځای به یې لاندې پسې ورکړي. 1 2 3 4 5 6 0 0 اتاویا نوي ای ای او 0 0. کله چې دا ورکړله بیا به چیرې وکي کوئ، دلته خو د وکي بل اپشن نشته. هغه انګلیسي حروف چې دي اخر کې لاندې راسئ، هلته وکي لیکل شوی، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به وکي شي انشاءالله. که چېرته ډایرکټ خلاص خو صحیح ده، که یې نه خلاصول بېرته زرغون بټن درته ووږئ، په دې کې ایډیټ لیکل شوی ده، ایډیټ درته ووږئ، بیا راسئ 1 2 3 4 5 6 او 0 0 اتاویا نوي ای ای او 0 0. کله چې دا ووږلو راسئ اوکې کړئ. تاسو ته ښکارېږي چې لمر تلویزیون خلاص شولو او له دې څخه دا اګزټ کړئ ځینې ووځو یې په لمر تلویزیون ولاړ ده او لمر تلویزیون خلاص شو، تاسې په مخ باندې ده. دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. که چېرته د فیسبوک له لارې څخه ګورئ یا د سره فالو یې کړئ، فیسبوک لایک ورکړئ. او که چېرته تاسې نه شئ کولی په خپل ریسیورو کې موږ سره کمنټ وکړئ، موږ به کوشش کوو تاسې لپاره یا د کمنټ له لارې مشکل درته حل کړو یا نورې ویډیوګانې درته جوړه کړو. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله، الله مو مل شي.